سیف الله وروره دلته به څو روپۍ لیټر دی دا سیف الله وروره دلته به څو روپۍ لیټر دی دا 3000 او کارت ولري په 1500 باندې دي 1500 نه ورګه چې دا وګورو دا 1500 تومن دي ها دا وسه دغه دی 1500 قیمت دا لیټر دی هغه پیسې دي او د 1500 تومن نه څو روپۍ جوړیږي پاکستاني څو کلداري ته جوړیږي 9 روپیا نه سوا کنه نه 9 روپیا 9 روپۍ کلداري 9 روپیا کلداري دین جوړیږي او کچې دا کارت نه ولري دا کارت پکې دی کچې دا کارت نه بیا 18 روپیا باندې شي 18 روپۍ پاکستاني کلداري 1 روپیا یو لیټر په 18 روپیا دا د ایران او پاکستان نه څومره لري چې دمره فرق دی پکې 1000 کیلومتره دی 1000 کیلومتره د پاکستان نه دغه ځای کې په 9 روپۍ له 15 روپۍ مکمل ایران کې په آزاد په 3000 تومان دي 3018 روپیا کیږي او په کارت باندې کاچې یا په 9 روپیا باندې یو لیټر دی په د ایران کې یو ریټ دی په دې کې څه لګا پاکستانیانو واورای ښا مونږ په څو اخلو په پاکستان کې چې په 2 روپۍ دی پاکستان کې په 200 او په 2 باندې دي او وسې لګا چې نورم ګران کړل الله مونږ ته د چې راته نرمه شي دا لري چې کولاو شي خو بس دا واسي بیا چې وبګرانی او پټرول ارزان دل طریقې په وبګرانی او پټرول ارزان دي که ناسي خلک دا وسوره دا په دا باندې وسه تا تومان دي دا وګوره یو کرانش پېته لیټره پوره شپېته لیټره دمره تومنو شوې دغه نه اوس دغه 2 روپۍ جوړې شوې دمره تومنو نه 2 روپۍ پاکستاني ته 2 روپۍ جوړېږي پاکستاني نه تقریبا اوس دا د کارت تر وغوښتو دا کارت دی 600 جوړېږي 600